أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم سورة الضحى مكية وهي 11 آية سورة الضحى مكي سورت یولس آیاتونه دي. شان نزول د دې سورت داسې دی چې حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې د پیغمبر علیہ السلام یو ځل ګوته مبارکه خوږ شوه، وینه ترې روانه شوله. نو پیغمبر علیہ السلام د خپلې ګوتې مبارکې ته ویل ان انت الا اصبع دمیت وفي سبيل الله ما لقيت، یعنی ته یوه ګوته یې چې د وینو شولې، ان انت الا اصبع دمیت، ته نه یې مګر یوه ګوته یې چې وینې شولې. وفي سبيل الله ما لقيت، او تا ته چې کم تکلیف ورسېده نو د الله په لار کې درته تکلیف ورسېده. نو چې د الله په لار کې غم ورسېد نو ولې خفه کېږې؟ مه خفه کېږه. دا واقعه چې جندب رضی الله تعالی عنہ ذکر کړله، نو دې نه پسې وایي چې څو ورځې جبرائیل علیه السلام وحی را نه وړله. نو مشرکانو یو پیغور شروع کړ، پیغمبر علیہ السلام ته یو پیغور کو چې تا ته به وحی راتلله، اوس نه راځي، ته الله پرېښودلې، الله دنه ناراضه شو. نو دا صورت الله پاک نازل کړ چې الله پرېښې نه او تا سره د الله دشمني نشته، د دشمنۍ نیولې نه ته پرېښې نه. دا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت چې بخاری کې راغلی، په هغې کې دا خبره هم ده چې یو 2 شپې پیغمبر علیه السلام تهجد لپاره نڅېده، او د وحی د تاخیر ذکر پکې نشته دی. او په ترمذی شریف کې چې کوم روایت دی ناغې کې د تهجد یو 2 شپې پاسېدل نه پاسېدل دی نه دی ذکر کړی، صرف د وحی تاخیر راغلی دی. نو دې کې څه تعارض نشته دی، دواړه خبرې ممکن دي، کله به راوي یو ذکر کړي کله به بل ذکر کړي وي.
او دا پیغور چې کافرانو کو چې الله پرې خو دې او دشمنی د سره وکړله، نو دا پیغور چا کو؟ د ابو لهب ښځه وه ام جمیل نومې دا پیغور هغې کړی. د وحی د تاخیر واقعات ګڼ راغلي دي. په ابتدا کې چې پیغمبر علیه السلام ته وحی نازله شوله، اقرأ بسم ربک الذی خلق، نو څه وخته پورې بیا وحی نه نازلېدله. نو دغه هم د تاخیر یو وخت و چې وحی مؤخره شوله، رسته شوله. نو مشرکانو یا یهودیانو اعتراض کړی دی. او بله وجه دا هم کیدی شي چې یو ځل کافرانو د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کړی دی چې دا روح څه شی دی. نو پیغمبر علیه السلام یې سبا به جواب درکم، خو ان شاء الله ویل ایر شو. په دې وجه باندې د وحی راتلل بند شو. نو کافرانو به پیغور کو چې الله ته ناراضه شو او الله پرېښود پیغمبر علیه السلام. نو الله دا صورت نازل کړ چې پیغمبر علیه السلام الله نه پرېښی، الله تعالی ناراضه نه دی. والضحى قسم می دی پا چاشت باندې، د چاشت په وخت می دی قسم وی. واللیل اذا سجا قسم می دی په شپه باندې چې دا شپه کله تور شي. والضحى قسم می دی د ورځې په رڼا باندې چې د چاشت په وخت کې کوم رڼا وي، نو د ورځې په دې رڼا مې د قسم وي. واللیل اذا سجا قسم مې دی په شپه باندې اذا سجا چې کله دا قرار بیا مومي، دا شپه قرار مومي. د دې یو معنا دا کیدی شي چې دا تیاره کامل شي، شپه خطک کتور شي. اول کې د شپې دا تیاره کم وي چې وخت تیریږي نو ورو نور زیاتیږي، نو بیا دا شپه مکمل تور شي. یو د قرار موندو دا معنا ده. او دویمه معنا دا ده چې د شپې دا تمام حیوانات اوده شي، ګرځېدل او خبرې اترې کول دا پرېږدي، نو مکمل خاموشي شي، شومه دم شي. نو دا واللیل اذا سجا د دې دوه معنی شولې. واللیل اذا سجا قسم مې دی په شپه باندې چې دا کله تکه توره شي یا مکمل خاموشي پکې راشي. ما ودعک ربک وما قلا، نه دې پرېښې تعالی را ربک ستا رب، وما قلا او نستا نه خپل رب بیزاره شوی دی. الله قسم کړی دی یا پروردگار پرېښې نه او نستا نه بیزاره شوی دی. ځکه تا نه داسې څه خبره ښکاره شوې نه ده چې په هغې باندې الله درنه خفه شي. پیغمبران ټول معصوم دي د ګناه او نافرمانۍ نه. نو د کافرانو په دې بېهوده خبرو باندې غمجن کېږه ما څومره ده چې وحي کې تاخیر راغی، رستوالی راغی، نو دا د دې علامه نه ده چې کړي ته خدای پاک پرېښودلی او دشمني در سره کوي، بلکې تعالی الله نعمتونه در کوي، شرافت او کرامت در په دنیا کې هم در کوي او په آخرت کې هم در کوي. وللآخرة خیر لک من الاولی، خامخا آخرت چې دی ډېر بهتر دی ستا دپاره د دنیا نه. وللآخرة او خامخا آخرت
خیر لک ډیر بهتر دستا د پاره من الاولا د دنیا نه. آخرت نه مراد آخرت ته، اولا نه مراد دنیا شولا. نو کافران چې کم پیغور درکې نو په دنیا کې به دوی وویني چې کم د نعمتونه الله دلته درکړي دي د دې نه به نور هم ډېر په آخرت کې درکوي. د کافرانو خبره غلطه را، آخرت کې به د دې نه نور هم زیات انعامات الله درکوي، د دنیا نه زیات انعامات. او د آخرت معنا دویم حالت او اولا اولنی حالت. آخرت او دنیا ته مراد نه دی، دا ته مراد دی چې نننی د کوم حالت نو ورپسې سبانه حالت به د دې نه مخي. نو هر دویم حالت به دی د اول حالت نه اعلی او افضل وي. وللآخرة او هر دویم حالت ستا خیر بهتر بوي من الاولا د اولنی حالتنا. دومره انعامات به الله درکوي چې د هر رومبني حالت نه به د دویم حالت بهتر وي او افضل وي. نو په دې کې د دنیا علوم او معارف هم شته چې اوس کوم علم درکړی شوی دی سبا به د دې نه نور هم زیات وي. او د الله د قرب او د نزدېکت چې کومې درجې دي نن چې الله ته څومره نږدې سبا به د دې نه نور هم الله ته زیات نږدې. د دنیا معاشي مسائل نن چې څنګه دي سبا به د هغې نه بهتر وي. نن چې په دنیا کې کوم عزت درکړی شوی سبا به دا نور هم زیات وي، کوم حکومت درکړی شوی سبا به دا نور هم زیات وي. نو هر دویم حالت د اول حال نه اعلی او افضل وي. ولسوف يعطيك ربك فترضى زرد چې طالب درکې رب ستا فترضى نو ته به په هغې باندې رضا شي. ولسوف يعطيك زرد چې در بکې تا ته ربک ستا رب څه به درکې نو هغه څه یې ذکر نه کړل. نو چې دا ذکر یې نه کړل دی کې عموم طرف ته اشاره ده چې هر یو محبوب او مرغوب شي چې تی غواړې نو هغه به تا ته ملاویږي. کم څه چې ستا په دنیا کې خوښ دي یا دې په آخرت کې خوښ دي نو هغه به ټول تا ته ملاویږي. نو د پیغمبر علیه السلام مرغوب او محبوب شي د ټولو نه زیات د دین اسلام ترقی ده. نو تعالی به الله د دین اسلام ترقی درکوي، د دین اسلام غلبه به درکوي. په تمامو دینونو باندې دین اسلام به غالب وي. بیا د امت چې څومره ضروریات دي دا به هم الله درکوي. په دشمنانو به غلب هم درکوي او په دې دشمنانو په وطن کې د اسلام کلمه به خورېږي، دین حق به پکې خورېږي او امت به هم درله درکي. د امت بخنه به درته هم کوي. پیغمبر علیہ السلام ته الله پاک ډېر امت وربخي. وی دا آیات کې نازل شو نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل اذا لا ارضى وواحد من امتي في النار. په دغه وخت کې چرې به م رضا نشم چې یو امتي مې په دوزخ کې وي نو زه به رضا نشم چې ټول امتیان د دوزخ نه را وباسم نو هلې به رضا کېږم. کمې پورې یو امتي مې په جهنم کې وي پیغمبر علیه السلام وایي زه نه خوشحالېږم. الله وایي چې زه به دې رضا کوم نو هلې به رضا کېږم چې ټول امتیان راله جنت ته بوځي. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې الله زما د امت په باره کې زما شفاعت قبلی تر دې چې الله پاک به راته فرمایي رضیت یا محمد رضیت یا محمد، اے محمد ته رضا شولې که نه صلی الله علیه وسلم. نو زه به ورته عرض کوم چې یا رب رضیتو، اے ربه بس زه خوشحاله شوم زه رضا شوم. عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې ورځ پیغمبر علیہ السلام تلاوت کو په تلاوت کې دا آیات راغی چې فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. ابراہیم علیہ السلام فرمائی
فمن تبعنی فإنه منی، یا اللہ دے قوم کی چا زما تابعداری وکړه نو دا زما مرګري دي. اشاره پکې چې زما مرګري وي بخا. ومن عصانی، او څوک چې زمانہ فرمانی کوي نو بیا هم ستا بندیان دي او ته غفور رحیم. فإنک غفور رحیم، ته بخونکی او مهربان نو که ګناه کوي نه مې مني نو او مې وبخه، مسلمانې کوي بخا. عیسی علیہ السلام سوئی فرمائی ان تعذبهم فإنهم عبادك، یا اللہ کدے نا فرمانو لتا عذاب ورکے نو دام ستا بندیان دی. دا دوار آیات چی پیغمبر علیہ السلام او فرمائل وی دوار اللہ سنے پور تکل او اللہ تے زاری شروع کرو جڑلے بار بار سوال کی اللہم امتی امتی، یا اللہ زما امتیان ما ترو بخا او جڑلے. نو پا جواب کے سوال کئی اللہ جبرائیل علیہ السلام رو لے گو سرد دی چا اللہ پہر سے خبر دے خو بیان فرمائی محبوب والی جاڑے وی ما تا علم دے خو سوال در نکوم چا والی جاڑے. وی پیغمبر علیہ السلام وی چا دا امت بخن اغوارما. جبرائیل علیہ السلام اللہ ورسر وعدو کرے چا لار شو محبوب تو فرمایا جستا دا امت پبارکی بتاز رضا کوما، تا بخف کوما تا برضا کوم. ویخا چی ما رضا کینو اذن لا ارضا فواحد من امتی فی النار، کی یو امتی میں پا اور کیوی نزب چرم رضا کے گمنا علیہ و رضا شم چطول امتیان جنت تبو زمان. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، زرد چب تال بدر کستا پروردگار دومر سے بدر کی فترضا چی تب پہ رضا شی. نو دا دنیا دا آخرات تمام نعمت ربم در کئی او دومر امت بدر کئی چی تب پہ خوشحال شی و رضا بشی. نو تب ہوئے چی رضیتو ربی رب رضیتو رب رضیتو رب رضا شما. دا کافرانو دا پیغور پا جواب کے اللہ خپل نعمتنا پیغمبر علیہ السلام تا ذکر کی. پا دنیا کے و پا آخرت کے چکم نعمتنا اللہ ورکڑی وی نو دا غیرہ سے معمولی غندے تفصیل اس بیانی گی. علم یجدک یتیما فآوا، آیات مندل نوی رب خپل یتیمن یتیم. علم یجد کا آیا نوی نو مندل تالر ربستا یتیمن یتیم فآوا نو تالے ٹکانا درکللا. پیغمبر علیہ السلام پیدائشی یتیم دا پیدائش نہ لگ غند مخ کے والد سے بھی وفات شو نہ دا والد سے ملاقات او نشو. پیدائش نہ لگ مخ کے دا پیغمبر علیہ السلام بابا وفات شو نہ پیدائشی یتیم. دا خپل مور پا غیگ کیو شپگو کال عمر پوری او دا نک پرورش و سرهم عبد المطلب. دا شپگ کال پس مور بی وفات شلا او چی دا اتو کال شو نا عبد المطلب وفات شو نکو. او دا وفات پا وقت کیا غخپل زوی ابو طالب توی چی دا دیر وارب دیر خیال ساتے. نبی ابو طالب دا پیغمبر علیہ السلام دا سے خیال ساتو کہ دا خپل بچوں نے زیاد خیال ساتے لے. تربیت او پرورش کو نا اللہ یتیم مندلے وے او بیا تعالی ٹکانہ درکلا فآوا ٹکانے درکلا. یتیم چاہتا ہوئی کہ پا انسانانو کے پلار وفات شی ناغت یتیم ہوئی. نابالغ وی او پلار وفات شی نو یتیم وته وی او چې بالغ وی پلار وفات شو ناغه ته یتیم نه وی. نو نابالغه چې پلار وفات شو یتیم شو. او د یتیم یو معنا دا ده چې د مثل نشته. در یتیم هغه مرغلره ته وی چې ټوله دنیا کې د هغې په شانتې بله مرغلره پیدا کېږي نه هغې ته در یتیم وی. نو پیغمبر علیہ السلام در یتیم
داسې قیمتي شخصیت چې په تمام کائنات کې د ده په شانتې بل نه پیدا کیږي، نه پیدا شوی دی او نه به پیدا شي. د ذر یتیم. الم یجدک یتیما، آیا موندل نوې ته خپل رب یتیمن یتیم، فآوا نو تاله ټکانه درکړله. نو په دې د عرب شکر ادا کوا، دومره نعمت تاله الله درکړی دی بل چاله نه دی ورکړی. دویم نعمت ووجدک ضالا فهدا. د ضال یوه معنا د ګمراه، او دا معنا په دې دی کې اغشتل بالکل حرام ناجائز. ضال معنا ګمراه او دا معنا په دې دی چې اغشتل حرام دي. ځکه چې هر پیغمبر د نبوت نه مخکې د ولایت په یو اوچت مقام باندې وي چې د تمام دنیا اولیاء کرام را جمع کې، نو د هغې ټولو مجموعه ولایت او کرامتونه دا د یو څاڅکي په اندازه والا، او د پیغمبر د پیغمبرۍ نه مخکې چې کوم ولایت دی هغه د یو سمندر غوندې واخله، بلکې د هغې نه هم زیات دی. نو چې یو سړی پیدایشي دومره اوچت ولی الله وي نو هغه ته ګمراه لفظ ویل په خپله ګمراهي ده. د ګمراه لفظ په دې دی کې دا معنا په دې دی کې اغشتل ناجایز او حرام. ووجدک ضالا دا معنا به نه اخلي لکه یوسف علیه السلام رونو چې خپل بابا ته وی تالله انک لفی ضلالک القدیم. دغه د معنا دا نه ده چې ته په ګمراهۍ کې زړه ګمراهۍ کې، بلکې ستا د ده سره محبت دی او د محبت کې ته خطا یې. موږ ظلمي یو، موږ سره محبت وکړه. نو ته یو ماشوم سره محبت کې، یوسف علیه السلام خو ماشوم دی، نو ده سره د محبت کې ته خطا یې. نو دغه ځای کې هم ګمراهي معنا نه ده، دلته هم ګمراهي معنا نه ده. نو دویمه معنا ده دی دا ده چې ناواقف وي، نو د شریعت د تفصیلاتو نه خبر نه وي. پیغمبر علیه السلام ته چې پیغمبري نه وه ورکړی شوی، قرآن نازل نو د قرآن د تفصیلاتو نه خبر نه و. نو الله ورته فرمایي ما کنت تدري ما الکتاب ولا الایمان، تا ته پته نه لګېده ما الکتاب و کتاب څه شی دی، قرآن څه شی دی تفصیلات معلوم نو، ولا الایمان او د ایمان تفصیلات هم درته معلوم نو. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. دا قرآن یو نور من وګرځو، هدایت کو په دې باندې من نشاء هغه څوک چې زموږ خوښوي من عبادنا. د پیغمبر علیه السلام د کافرانو د مشرکانه طور طریقو نه د دې ګډو وډو رسمونو نه سخت بیزاره او په زړه کې د الله د عبادت یو جذبه وه، د الله عشق او محبت کې او د وصول الی الله ته د رسېدو لپاره کوشش کوي چې په کومه به ورسم. بیا د مخلوق د هدایت فکر هم کوي. نو په دې زړه کې الله پاک یو بهترین او کامل ترین استعداد اچولی او دې لپاره اوس لار ګوري چې په کومه لار شنو. نو په دې زړه کې تنهایی یې خوښه شوله، د مخلوق نه ځانلوال یې خوښ شو. نو غار حرا ته تشریف یوړه او په دغه ځای کې به لګیا او عبادت به یې کو، فکر به یې کو، د الله په دې مخلوق کې به یې فکر کو. نو دغه زړه الله دومره فراخه کړ چې د عرش او د کرسۍ نه زیات فراخه شو. نو الله وحی راولېږله او بیا داسې علم یې وله ورکړ چې د الله په مخلوق کې دومره علم بل هیڅ چاته نه دی ملو شوی کوم علم چې پیغمبر علیه السلام ته الله پاک ورکړ. نه فرشتو سره دغه مره علم شته او نه نورو پیغمبرانو سره، نه بل مخلوق سره کم مقدار د علم چې پیغمبر علیه السلام ته الله ورکړ. او بیا د عربو خلک چې هغوی به په خپل جاهلیت باندې فخر کو، په خپل جاهلیت باندې فخر به کو. هغه جاهلانو ته د پیغمبر علیه السلام په یو مبارک نظر باندې
دومره اوچته مرتبه الله ورکړه چې تر قیامت د خلکو لپاره هغه هادي او رهبر جوړ شو. هغه صحابه کرام چې بالکل جاهلانو په اسم نه پوهېدل، جمدې لونه به په ځمکه کې خښولې او په هغې به فخر هم کو. هغه داسې شو چې پیغمبر علیه السلام فرمایي اصحابي کالنجوم، زما صحابه کرام دا ستورو په شانتي دي. بأيهم اقتدیتم اهتدیتم، په کوم پسې چې اقتدا وکړله اهتدیتم، په هدایت بشئ. هغې نه هادیان جوړ شو. وی خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اگر ناپویا خلق کہ پخپلم پلارنو اوروں کے ہادی بن گئے، اگر دا نور دا پارا ہدایت کنندہ جوڑ شو. اور دا پیغمبر علیہ السلام اگر کل نظر ہو، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ووجدك ضالا فهدى الم يجدك يتيما آیت مندل نوی یتیم فآوانو ٹکانے درکلا. ووجدك ضالا نتیلی دلوی چی تفصیل دا قرآن نا خبر نوی، تفصیل دا شریعت نا، تفصیل دا ایمان نا خبر وی، نا واقف او بے خبر وی. دا معنی مراد دا د شریعت الهی د احکامنا او د علومنا به خبره وي. نو چې نبوت الله درک، نو دغه علم ورسره الله درک. نو دریم نعمت چې دی نو هغه څه شی دی؟ ووجدک عائلا فاغنا، الله موندلی وي ته عائلا فقیر او محتاج، فاغنا نو مالدار یې کړلی. په ابتدا کې پیغمبر علیه السلام د خدیجة الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ مال تجارت تپاره واغشت مزاربت باندې، او پاغه کې ډیره ګټه الله پاک ورکړله. سره پیغمبر علیه السلام حصه شوله، سره خدیجی بیبي. دین رستو خدیجی بیبي چې د پیغمبر علیه السلام خل اخلاق عادات اولیدل، دیانتداری، ایمانداری، صداقت اولیدو، نو پخپل د نکاح پیغام ور اولیگو. پیغمبر علیہ السلام د خپل خاندان د مشرانو په مشوره باندې د دې بیبي سره نکاح وکړله. بیا دې بیبي ټول مال پیغمبر علیہ السلام ته ورکړ. دا ظاهري غنا او مالداری شوله. دین علاوه د پیغمبر علیہ السلام باطنی غنا، د زړه غنا دومره ډیره ده چې دا تمام مخلوق نه بے پروا کړی وي. غنی عن العالمین. نو دا ابتدا نه پیغمبر علیہ السلام باندې دا الله د طرف انعامات او آینده به هم نعمتونه الله پاک ورکي. نو تا نه الله خفه نه دی. ما ودعک ربک وما قلا، خفه کېږه ما، الله پریښیم نه، الله ناراض هم نه دی ستانه. د دې نعمتونو ذکر کولو نه پس الله فرمایي فاما الیتیم فلا تقهر، نو پس هر چې یتیم دی فلا تقهر، نو ته یتیم ته قهر مکوا، یتیم ته قهر مکوا، د یتیم خبرګیری کوا، دلجویی کوا، ځکه پتا باندې د یتیمۍ دور تیر شوی دی. نو ته د بل یتیم خیال ساته. نو پیغمبر علیہ السلام با د یتیمانو ډیر زیات خیال ساته. دا تقهر یو معنا غلبا او په زور باندې تسلط کول، مسلط کېدل. مطلب دا چې یتیم ضعیف او بې وارثه مه ګڼه، د هغه په مال او د هغه په حقونو باندې په زور مسلط کېږه مه. د یتیم حق مه ضایع کوه. نو پیغمبر علیہ السلام به د یتیم سره ډیر شفقت کو او ملګرو ته به ویل چې په یتیم باندې خیال کوئ، د دل شکني ونه شي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې په کوم کور کې یتیم وي، د مسلمانانو په کورونو کې بهتر کور هغه دی چې په هغې کې یتیم وي او د هغه سره د احسان او د محبت سلوک کېږي.
دا بهتر کور دی. او د ټولو نه ناکاره کور هغه دی چې په هغې کې یتیم وي او هغه سره بد سلوک کېږي. فاما الیتیم فلا تقهر، پس هر چې یتیم دی نو هغه ته قهر مه کوه، په هغه په زور مسلط کېدل مه کوه، حق یې مه ضایع کوه. واما السائل فلا تنهر، او هر چې سائل دی نو دې مه رټه. تنهر رټه یې ما. د سائل معنا سوال کوونکی. نو که درنه د مال سوال کوي خیر خیرات درنه غواړي نو دې مه رټه. او که علمی سوال درنه کوي نو دې مه رټه. علمی سوال د مسئلې تپوس کوي نو دې هم مه رټه. نو د دې رټنې نه پیغمبر علیہ السلام منع فرمایلی ده. بهتره دا ده چې سائل له څه ورکه رخصت یې کا، او که څه سره نو نشي ورکولی نو په نرمۍ یې رخصت کا. عذر ورته وکړه چې دې وخت کې را سره څه نشته دی، الله دې وبخه. که بل وخت کې رالی او سره سره انشاءالله بیا به درکړم، دې وخت کې خفه کېږه ما څه نشته دی. او دارنګې که علمي مسله وي او تپوس درنه څوک کوي نو په جواب کې سختی مه کوه او بدخویي مه کوه، نرمي کوه، شفقت کوه، جواب ورکه. البته بعضې وخت کې داسې ناجغه سړی به راشي چې ته به جواب ورکړې، هغه نه صبرېږي، بیا ته خبره کوي، بیا کوي، او تنګۍ دې نه پرېږدي، تا پرېږدي نه، په نرمۍ نه سمېږي نو ده ته لږ قار وکړه. دې نه سمېږي، دې په سمه خبره نه پوهېږي نو دې ورکړه. بیا یو سائل دې مال غواړي ته خدای دې وبخه څه نشته، ځان له نارې ما سره نشته، ته ما پورې نښتې، هغه له پورې نښتې چې نه خامخا به څه راکړې. نو دا سائل اوس دې په نرمه نه پوهېږي. داسې نه چې هر سائل چې څنګه سوال کوي نو بس رټې به نه، نو دا به دې په سر سواري شي، ناجایز سوالونه به کوي. نو داسې وخت کې بیا اجازت شته. او بعضې سائلانو یو نوې طریقه ایجاد کړې ده چې په یو خپه به ولاړي، پنور به ولاړي، او څه خاص مقدار روپۍ به وښي چې دقونه روپۍ غواړم او د یو کس نه غواړم، او چې څوک وله را جمع کوي نه جمع کول به نه کوي، یو کس به را کوي. دا ناپوهه سائل دی. پخوا یو ملنګ داسې نری نری اوچې خپې وې، په یو خپه ودرېد دیوال خوا کې، ارزاني و، نو هغه به وایي چې یو چینکچی، پاو کباب او 15 روپۍ غواړم. هغه ورځه کې 15 روپۍ ډېر شو، نو پاو کباب او یو چینکچی او 15 روپۍ، نو خلکو به ورته روپۍ دوه ورکوله، تا نه څلور نه، نه نه دا نه غواړم. اخر کې بیا یو بنده والا د هر څه ورکړله، پلس پیسې چینکچی او هغه یې مو راوړله او کباب یې مو راوړه، 15 روپۍ ورکړې رخصت یې. دا د ډېرې زمانې خبره. اوس وخت کې دی دعاوی طرف ته یو کس هغه راغی، هغه څه خاص مقدار د غوړو یاد کړي چې دونه غوړي راله والی، او څه زرګونه روپۍ یاد کړي چې دغونه روپۍ راله راکړې، کني په دې لور به ولاړې. نو داسې سائل چې نو دا ناپوهه دی، دې لږ برابرول غواړي. اما السائل فلا تنهر، خامخا سائل ته څه ورکول لازمي نه دي. پیغمبر علیہ السلام ته یو سائل راغی او سوال یې وکړو، د هغه وجود ته چې پیغمبر علیہ السلام وکتل نو هغه د محنت مزدورۍ قابل و. نو پیغمبر علیہ السلام ته تپوس وکړئ کور د سره څه شته؟ وی او وی یو را سره یو کمبل دی، یو ټاټ غوندې کمبل او یو کاسه ده، وی ورشه هغه راوړه. نو دغه کمبل او دا کاسه پیغمبر علیہ السلام صحابه کرامو ته دا به څوک واخلي، په څو به والي؟ یو کس وی زه به په 1 درهم والم، وی دې نه څوک زیات ورکوي، بل وی زه به په 2 درهم والم. نو پیغمبر علیہ السلام هغه کمبل او هغه کاسه په 2 روپۍ باندې په 2 درهم خرڅه کړله. نو په 1 درهم باندې ولا تبر واغشته،
او لاس کې ورته پیغمبر علیه السلام په خپل لاس مبارک ور واچو او په یوې ولا خوراک واغشته وی دا خوراک یې ورته بچو ته واچوه او دا تبر والو د ځنګل نه به خشاک راوړې او به خرڅې هفته دوه کې دې ونه وینم زه هفته دوه پس سړی راغی خدای له سره خو کله 70 روپۍ مې هم جمع کړي دي او ښه جامې هم راکره شته د خوراک څښاک انتظام هم شته وی دا بهتره نه ده د سوال کولو نه چې ته سوال کې چې څوک سوال کوي په مخ به سرمن او غوښه نه د قیامت پر دا بد شکل به نیولي د دې نه ښه چې محنت کوه نو سائل ته سمه لار وښوله نو کله به سائل ته څه ورکړي دا د هغه په حق کې ښه ده او کله به سائل ته سمه لار وښیې چې محنت مزدوري کوه نو دا د هغه په حق کې بهتره ده سائل راته ما سمه لار ورته وښیه بل نعمت واما بنعمت ربك فحدث او هر چې نعمت د رب ستا دی فحدث نو د هغې بیان کوه تحدیث د دې خبرې کوه مطلب دا چې کم نعمتونه الله درکړي دي نو د هغې نعمتونو ذکر کوه خو په طریقې د شکر گزارۍ الحمدلله خدای پاک راله بچي راکړي دي زه د دې لایق نوم خو ماله خدای داسې بچي راکړي دي الحمدلله اوس هغه داسې ښه کاروبار کوي ښه دینداره دي نو دا ته د خدای نعمت یادی دومره مال خدای راکړه دومره بچي خدای راکړه دومره فلانې نعمت راکړه دونه فلانې دومره قدر خدای راکړي عزت راکړی نو دا نعمت ذکر کوه خو په طریقې د شکر گزارۍ د فخر دپاره به یې نه ذکر کې غرور او تکبر دپاره به یې نه ذکر کې د الله نعمت ذکر که شکریې دپاره که یو بنده د سره ښېګړه کړي نو دا م ووایه چې هغه فلانې بنده د خدای خوشحاله کړي هغه را سره ښېګړه کړې ده نو دا طریقه د شکر گزارۍ ده د الله د شکر گزارۍ هم ده د بنده د شکر گزارۍ هم ده کم بنده چې د بنده احسان نه مني شکر نه ادا کوي دی به د خدای څخه شکر ادا کړي او که یو بنده د باندې احسان کړی دی ته د هغه بدله خلاصولی نه شي مالی بدله نه شي خلاصولی وس دې نه کېږي نو د خلکو مخکې د هغه تعریف وکړه دا فلانې ډېر ښه سړی دی خیر دا مه چې مال یې دونه سره کړي خو دا فلانې ډېر ښه سړی دی نو دا ته د هغه مالي بدله نه شي خلاصولی خو په خلکو کې د هغه ښه صفت چې بیانوي نو دا هم ته د هغه شکریه ادا کوې د هر نعمت شکریه ادا کول واجب دي نو د مالی نعمت شکر دارې چې دا مال د الله په نوم باندې ولګوه په خالص نیت باندې د الله په نوم ولګوه او د بدن د دې نعمت شکر دی دا دی چې جسمانی طاقت د الله په عبادت کې ولګوه د الله چې کوم حکمونه دي دا خپل جسم په هغې کې ولګوه او کوم علم چې الله درکړی دی د دغه علم د نعمت شکر دا دی چې بل ته ورسوه دا صورت داسې دی چې د دې نه تر اخره پورې څومره صورتونه دي نو د هغې نه وروسته به تکبیر وی او تکبیر دا دی چې لا اله الا الله والله اکبر په دې هر یو صورت کې خاص خاص انعامات ذکر کېږي په پیغمبر علیه السلام خصوصي نعمتونه رحمتونه الله ذکر کوي په څو صورتونو کې د قیامت حالات او څه کې د قرآن صفتونه او عظمت دی نو په دې نعمتونو باندې به شکر ادا کوې او ورسره به تکبیر وې لا اله الا الله والله اکبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. سورة الانشراح مکیۃ وہی 8 آیات. سورة الانشراح مکی صورت تے او پدے کے 8 آیاتونه دي. دا سورة الضحى په آخر کې بیان شوی دی چې دا سورة الضحى نه تر آخره پورې په قرآن پاک کې 22 سورتونه دي او په اکثرو کې د پیغمبر علیه السلام انعامات او عظمت شان ذکر دی. صرف یو څو سورتونه دي چې په هغې کې د قیامت حالات دي، بعضې نور مضامین دي پکې. نو په سورة الانشراح کې خاص خاص نعمتونو ذکر دی چې پیغمبر علیه السلام ته کوم نعمتونه الله پاک ورکړي دي، نو د هغې ذکر په دې کې شته. سورة الضحى کې الله فرمای الم یجدک یتیما، ولې ته الله یتیم نه وي موندلی، یعنې وی یتیم وی فآوا، نو تاله ټکانه درکړې وه. نو دغه شانتې بیا په دې الم نشرح لک کې هم تپوس کېږي الم نشرح لک صدرک، ولې موږ ستا سینه کلو کړې نه ده، یعنې کلو کړې ده. نشرح لک صدرک موږ ستا سینه کلو کړې ده. د شرح لفظي معنی کلاوول، نو د سینې کلاوول د دې مطلب دا دی چې الله فرمایي من په دې کې علوم او معارف په دې سینه کې اچولي دي. دا سینم دومره فراخه کړې ده، کلو کړې ده چې په دې کې ښکلي ښکلي علمونه، ښکلي اخلاق دا په دې کې ځای شوي دي. الله فرمای فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. هغه څوک چې الله اراده وکړي چې هدایت ورته وکړي، نو یشرح صدره د هغه سینه کوله وکړي للاسلام، اسلام دپاره. نو د پیغمبر علیه السلام سینه مبارکه الله پاک د علوم معارفو دپاره او د ښکلو اخلاقو دپاره دومره وسیعه کړې ده، فراخه کړې ده او کلو کړې ده چې د پیغمبر علیه السلام عمره علم او حکمت د دنیا لوی لوی هوښیارو خلکو ته نه دی میلاو شوی. د دغه شرح صدر نتیجه ده چې پیغمبر علیه السلام مخلوق طرف ته متوجه دي، نو بیا هم د الله په توجه کې کمی نه دی راغلی. متوجه د مخلوق ته، خو د دغه توجه د مخلوق سره سره د الله طرف ته کومه توجه ده، نو هغې کې هېڅ خلل نه دی راغلی. او بعضې احادیثو نه معلومیږي چې د پیغمبر علیه السلام سینه مبارکه فرشتو اپریشن کړی دی. ظاهري طور باندې هم د پیغمبر علیه السلام سینه مبارکه کلو کړی شوې ده،
زړه مبارک راایستلی شوی دی اپریشن شوی دی صفایي شوه او نور او معرفت یې پکې بیا ور اچولی دی نو د شق صدر معجزه دا هم څو ځله شوې ده بچپن کې هم شوې ده د نبوت نه وروسته هم شوې ده هغه هم ترنه مراد کېدی شي خدای دې کې ظاهره دا ده چې د علوم معارفو دپاره الله سینه کلو کړې ده دغه اپریشن ظاهري هغه مراد نه بلکې د علوم معارفو دپاره الله د پیغمبر علیه السلام سینه مبارکه کلو کړې ده الم نشرح لك صدرك آیا من کلو کړې نه ده ستا سینه مبارکه د علوم و معارفو دپاره د علم دپاره او د صبر دپاره هم دله سینه کلو کړې نه ده ولې نه نو علم پکې الله اچولی دی او د تبلیغ په لار کې چې کوم مخالفین رکاوټ جوړېږي تکلیفونه درکوي نو په هغې باندې د صبر نه هم دا سینه ډکه ده ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ووضعنا عنك منګ لرې کړی دی عنك لتانه وزرك ستا بوج الذي هغه بوج انقض ظهرك چې ستا شا مبارکه کږه کړې ده شی درله را ټیټه کړله دونه بوج و هغه بوج هم درنه لرې کړی دی د وزر نه مراد مباح او جایز کارونه دي چې کله کله د حکمت او مصلحت په بنا باندې پیغمبر علیه السلام کړي دي خو وروسته بیا ورته معلومه شوې ده چې دا د حکمت نه خلاف و دا کار بهتر نو جایز خو بهتر نو نو د پیغمبر علیه السلام شان ډېر اوچت دی نو په هغې به پیغمبر علیه السلام دومره زیات غمجن شو لکه چې د بنده نه ګناه وشي او غمجن کېږي ګناه نه وه خو پیغمبر علیه السلام به دونه خفه و نو په دې آیات کې الله خوشخبري ورکړله چې په دغې کارونو ستا گرفت نشته دی تا ته پې څه ملامتیا نشته دی نو دا خوشخبري مکه مکرمه کې هم راغلې ده او مدینه منوره کې هم د فتح مکې په موقع باندې الله خوشخبري ورکړې ده ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك منګ لرې کړی د ستا نه هغه بوج انقض ظهرك چې ستا شا یې کږه کړې ده ملا یې ماته کړې ده یعنې کږه کړې ده چې کله یو ډېر دروند بوج بنده په شا راواړي نو دې نیغ نه وي روان داسې را کوږ شي معمولی وزن که چا سري نو دې په لاره نیغ رواني خو که دا دوه منۍ بوری دی په شا راواړو نو بیا به نیغ نه روان بیا به یو فوټې ټیټې ځکه دا د وس نه لږه بهر وزن دی نو داسې بوجونه په پیغمبر علیه السلام باندې راټولې شوي وو چې شا یې وله ټیټه کړې وه نو دې نه مراد جایز او مباح کارونه دي چې پیغمبر علیه السلام کړي دي خو وروسته ورته بیا مناسب ښکاره شو نو په هغې خفه و د لوی شان مناسب ورسره نه ښکارېدل نو په هغې خفه دی نو الله زیری ورکړی چې خفه کېږه مه په دې د ګرفت نشته دی او بعضې فرمایي چې د وزر د دې بوج نه مراد دا دی چې د نبوت په ابتدا کې کومه وحی نازله شوله د هغې یو ډېر زیات بوج په پیغمبر علیه السلام راغی چې تا باندې د ټولې دنیا ذمهواري راغلله ته به د حق دا کلمه خورې شرک او کفر به ختمې نو دا کار ډېر ګران و تن تنها یو کس تمام دنیا سره مقابله کوي نو دا هم ګران کار دی نو دا کار ورته الله آسان کړ ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك هغه بوج درنه منګ لرې کړ چې ستا یې شا ټیټوله یعنې دا کار هم درته آسان کړ او بعضې وایي چې د دین په کار کې پیغمبر علیه السلام ته الله حکم کړی و
وی فاستقم کما امرتا داسې سیده او نیغ ودرېږه اوسېږه چې څنګه تا ته امر شوی دی استقامت ولره استقامت دې ته وایي چې یو ضربر یو طرف ته بل طرف ته جوکاو پکې نه وي ټیټوالی پکې نه وي نو دا یو عظیم بار پیغمبر علیه السلام محسوس کو او دې نه پس د پیغمبر علیه السلام ګیره مبارکه کې سپین ویښته ولګېدل نو ابوبکر صدیق ورته وایي د الله محبوبه بوډا شولې نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل شیبتنی سورة هود سورة هود بوډا کړم یعنی په سورة هود کې دا آیات دی چې فاستقم کما امرتا نو دا هغه بوجو چې د زړه نه الله پاک لرې کړ او اسانتیا یې راوستله او هر مشکل کار پیغمبر علیه السلام تر دې نه وروسته الله پاک آسان کړ ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك منګه لرې کړه تا نه هغه بوج ستا چې ستا شا یې ټیټه کړې وه ورفعنا لك ذکرک او منګه پورته کړ ستا ذکر ستا یاداش الله فرمایي ستا ذکر من پورته کړ تمام اسلامی شعائر پاغه کې چې د الله نوم یادېږي ورسره به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم مبارک یادېږي که اذان کېږي نو پکې اشهد ان لا اله الا الله وپسې وایي اشهد ان محمد رسول الله لا اله الا الله ذکر کېږي محمد رسول الله به ذکر کېږي که د جمعې خطبه ده او که د اختر خطبه ده او که د نکاح خطبه ده خو چې خطبه وی نو الله به یادې او رسول الله به یادې په دنیا کې هیڅ یو سمجھدار انسان به داسې نه چې هغه د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک په احترام او په قدر باندې به اخلي خامخا که مسلمان دی او که کافر دی خو چې لږ عقل پکې وي نو د پیغمبر علیه السلام نوم به په ادب اخلي بې ادبي به نه کوي ورفعنا لك ذکرک من ستا ذکر پورته کړی دی حدیث مبارک کی راضی کہ اللہ پاک فرمائی کلما ذکرت معیا محبوبہ کم زے کی چھ ذکر کے گم نہ تبرا سر خامخا ذکر کے کہ کم زے دا اللہ ذکر وی التبا دا رسول اللہ ذکر وی او پدے ټول دنیا کی دا سے 24 گھنٹے کی یو سیکنڈ بنوی چھ دا رسول اللہ ذکر با پکی نوی ټول دنیا کې یو سکند به داسې نه چې هغې کې د الله او د رسول الله ذکر به نه وي 24 घंटे کې هر وخت هر سکند الله او رسول الله ذکر کېږي دا څنګه ذکر کېږي د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې مانځله به خلک راتلل خو په اندازه به خلک مانځله را روانو د بانګ انتظام نه و صحابه کرام را جمع شو پیغمبر علیه السلام سره سلام مشوره کوي چې داسې یو طریقه په کار ده چې یو ټیم له ټول په یو ځای را جمع کېږي څوک وختي راځي او څوک ناوخته او بیا په انتظار ډېر وخت تېرېږي نو داسې د ټیم مقررولو دپاره څه طریقه په کار دی چې یو خاص ټیم له خلک راشي ګړی مړی خو نه دی نو مشوره کې دا خبره وشوله چې د مانځه وخت شي نو موږ به ټلی به وو د پیغمبر علیه السلام چې ټلی مه وخی دا خو د عیسایانو کار دی نو بیا بل ملګري مشوره وکړله چې ښکر کې به پوکي وو یو آواز به وکړو لکه دا بعضې ملنګان ښکر کې آواز وکړي واړه ورته راجمع شي نو ښکر کې به آواز وکړو پیغمبر علیه السلام وی چې دا خو د یهودو کار دی بیا بل کس وی چې نغاره به وو په هغې به خلک راځي وی دا خو د رومیانو کار دی نو بل صحابي وي چې د جومات په چت باندې به اور بل کو نو د هغې لمبې یا لوګي به خلک وویني نو مانځله به را روان شي
وی دې کې د آتش پرستو مشابهت دی. مجلس برخاست شو او فیصله ونه شوله چې مانځله به خلک څنګه راجمع کېږي. وخت تېرېده. یو صحابي دی د هغه نوم دی عبدالله ابن زید ابن عبد ربه. د خوب ولیده او یو فرشته ده د انسان په شکل کې ده او دوه شنې څادرې اغوستې دي او یو ښکر ورسره دی. نو د عبدالله ابن زید ورته وایي چې دا ښکر په ما خرڅی نه. وی څه کوې پې؟ وی دې کې به پوکي وو خلک به پې منزله را جمع کوو. ورته وایي دا کار خو ښه نه دی، دا خو د یهودو کار دی او زه درته یو چل ښیمه. مانځه دپاره چې خلک را جمع کوې نو په دې طریقې را جمع کړه. نو داسې یو ډبه و په هغې ودرېده او غوږونو کې ګوتې ورکړه، په زور یې بانګ وویل او بیا د هغې ډبې نه راکوشو. وایي چې خلک جومات کې را جمع شي صفونه جوړ شي نو بیا ورته قامت کوي دقه شانتې ووایې په دې طریقه مانځه له خلک را جمع کوي، مانځه ته ودرېږئ. دې صاحب خوب ولید او پیغمبر علیه السلام ته راغی او هلې ووی چې ما داسې خوب لیدلی دی. اوس د ده دا خوب پیغمبر علیه السلام واورېده او پوه شو چې دا وحی ده، د فرشتې په ذریعه باندې الله پاک دا آسان راولېږه. نو د بلال آواز اوچتو. نو بلال ته یې ویې ته د ده نه زده کول کوه، دی به درته قول کوي او ته بیا په زوره باندې بانګ ووایه. نو بلال ودرېده په زوره باندې الله اکبر الله اکبر بانګ وی. عبدالله ابن زید ورته قول او ده ویل. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې بانګ واورېده ډېر ګړندی را روان شو د کوره او دومره په تېرې کې راته چې څادر ترې په لاره ښویېده او دی را روان. وی ما هم خوب لیدلی دی چې دقه شانتې آواز مې اورېدلی دی او د فرشتې هغه لیدل په خوب کې هغه تم شوي دي. داسې ګڼو صحابه کرامو وایي چې موږ خوب لیدلی دی او دا فرشته الله پاک را لېږلی او ګڼو صحابه کرامو ته اذان وښو. دې نه پس اذان شروع شو. اوس موجوده وخت کې چې تقریبا ټولې دنیا ته د اسلام آواز رسېدلی دی. نو انډونیشیا چې د دنیا بالکل مشرقي حصه ده، اخري حد د مشرق، په دغه ځای کې په زرګونو جزیرې دي او ډېر ګڼ آبادي یې ده، د 18 کروڑ نه زیات آبادي ده. خو په دغه ځای کې د مسلمانانو آبادي د خیر مسلمو په نسبت ډېره کمه ده. مسلمانان کم دي او نور مذهبونو والا زیات دي. نو په دغه انډونیشیا اخري سر کې د سحر بانګ شروع شي. 5:30 بجې د سحر بانګ شروع شي چې په دغه وخت کې په مشرقي پاکستان کې د شپې 2 بجې وي. هلته 5:30 بجې وي انډونیشیا کې او مشرقي پاکستان بنگلادیش په هغې کې د شپې 2 بجې وي. نو انډونیشیا کې اذان شروع شي او دا اذان په یو وخت په زرګونو کسان دا بانګ وایي. په هغې کې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله ویل کېږي. نو د مشرقي جزیرو نه دا سلسله مغربي جزیرو طرف ته را روانه وي. 1:30 غنټه کې جکارتا ته د مؤذن آواز د سحر د بانګ راورسېږي. 1:30 غنټه مسلسل د سحر بانګ شروع دی. نو جکارتا ته راورسېده. د جکارتا نه دا سلسله سماټرا ته راشي او د سماټرا نه بیا مغربي دیهاتو ته د اذان آواز راځي، ملایا ته راورسېږي او بیا د ملایا نه برما ته راشي او بیا د جکارتا دا اذانونه دا سلسله 1 غنټه پس ډاکې ته مشرقي پاکستان یا بنگلادیش ته راورسېږي. په بنگلادیش کې د اذانونو سلسله ختمه نه وي چې د کلکتې نه سرینګر ته د سحر بانګ را ورسېده او بل طرف ته
دا سلسله د کلکتې نه بمبئی طرف ته راځي او تمام هندوستان ته د سحر بانګ ورسیږي. بیا د سرینگر سیالکوټ ته اذانونه دا شروع شي، کراچۍ، کویټه، ګوادر 40 منټ کې ورسیږي. او بیا پاکستان کې د اذان आवाज شروع شي. پاکستان کې دا سلسله د سحر د بانګ لا ختم ني چې په افغانستان کې د سحر بانګ شروع شي. بیا مسقط ته اوازونه ورسیږي او د مسقط نه بغداد ته تقریبا 1 غنټه مسلسل د بانګ आवाज شروع وي. او بیا د پاکستان نه 2 غنټې پس سعودي عرب ته دا اوازونه د سحر د بانګ ورسیږي. د بغداد نه اسکندریه ته 1 غنټه فرق دی. بیا شام، مصر، سومالیا، سودان ته د سحر اذانونه ورسېدل. استنبول ته ورسیږي، مشرقي ترکی ته، مغربي ترکی ته 1.5 غنټه کې دا आवाज ورسیږي. په دغه وخت کې په ترکی کې د سحر بانګ شروع شي. د اسکندریه نه طرابلس پورې 1 غنټه کې بانګونه د سحر ورسیږي. نو دا وخت د شمالي افریقې، لیبیا، تیونس اذانونه شروع شي. نو تقریبا 9 غنټې یو شانته د سحر بانګ روان دی. د انډونیشیا نه شروع شوی دی، 9 غنټې یو شانته د سحر بانګ شروع دی په دنیا باندې. او دا د سحر بانګ لا ختم شوی نه وي چې په انډونیشیا کې د ماسپښین بانګ شروع شو. یو بانګ ختم نه دی چې د دویم مانځه بانګ انډونیشیا کې شروع شو. او دغه د انډونیشیا د ماسپښین بانګ بیا ډاکې ته ورسېده. مشرقي انډونیشیا کې د مازدیګر بانګونه شروع شي. دا سلسله 1.5 غنټه په مشکل باندې په تېره شوي چې جکارتا ته ورسېږي. او بیا په مشرقي جزایر کې د ماښام بانګونه شروع شي. د ماښام بانګونه لا ختم نه چې د ماسخوتن د 24 غنټې مسلسل په ټوله دنیا کې بانګ ویل کېږي او په ټوله دنیا کې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. یو سکند په ټوله دنیا کې 24 غنټې کې به داسې نه چې د محمد رسول الله ذکر به پکې وي. نو اوس د مشورې په نغاره کې دا اثر و، د مشورې په خکر کې پوکي وهل کې دا اثر و نه، په اور لمبه کې دا اثر و نه، په ټلې وهلو کې دا اثر نه. نو اذان د الله د طرفه مقرر شوی دی او په ټوله دنیا کې یو شانته دا आवाज روان دی، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. اوس انسانان وایي چې आवाज مري نه، आवाज ختمي کی نه، چې ستا د خولې نه کوم आवाज ورسېده هوا ته لاړ، د هوا نه فضا ته لاړ، خلا ته لاړ، خو ختمي کی نه. نو مسلسل په ټوله دنیا کې هر طرف ته د اذان आवाज هر وخت کړنګېږي په هوا کې. امریکې چې کله خپل خلاباز سپومې ته ولېږل، نو نیل آرمسټرانګ چې د دوی یو خلانورد دی، هغه په سپومې کې د اذان आवाज اورېدلی دی. په سپومې کې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله دا आवाज هغه الته اورېدلی دی. او بیا چې کله ځمکې ته راغلی دی، نو بیا د عربو په ملکونو کې چې دی په دوره روان دو او دا بانګې واورېد، وی دا خو هغه आवाज چې ما په سپومې کې اورېدلی دی. ورفعنا لك ذکرک، الله فرمایي ستا ذکر من پورته کړی دی. ورفعنا لك ذکرک، منګه ستا ذکر پورته کړی دی. فإن مع العسر يسرا، پس بېشک د سختۍ سره اسانتیا شته. عسر سختی، تکلیف، مشکل، او بیا د دې سره یسر اسانتیا هم شته. د عربی قاعده ده چې د کومې کلمې په اول کې الف لام راشي چې هغې ته عالمان طالبان لام تعریفي وایي. نو که دغه کلمه الف لام سره دوباره ذکر شي، نو د دې مصداق همغه وي کوم چې د لومبنۍ کلمې وي. نو فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا،
نو دا العسر العسر دا دوه ځله ذکر دي او په دواړو کې الف لام راغلی دی نو د دې مطلب دا دی چې دا عسر دوه ځایونو کې راغی دا یو عسر دی یو مشکل او یو سختی ده او دا یسرن بغیر د الف لام نه دام دوه ځله راغلی دی نو چې دې دوه ځله ذکر شي نو د دې لومړني یسر نه یو یسر مراد دی د دې دویم یسر نه بل یسر مراد دی نو سختی به یوه وي اسانتیا به خدای دوه ځله راولي پیغمبر علیہ السلام فرمای لن یغلب عسر یسرین یو مشکل دا په دوه اسانو باندې غالب کیدی نشي نو که چاته یو غم ورسېده کم از کم دوه خوشحالۍ به الله ورکوي فإن مع العسر يسرا پس بیشک د مشکل سره اسانتیا ده ان مع العسر يسرا بیشک د مشکل سره اسانتیا شته فاذا فرغت فانصب پس هر کله چې ته فارغ شي فاذا فرغت فانصب چې کله د یو مهنت نه د دعوت تبلیغ نه د الله د دین د پیغام رسولو نه فارغ شي نو دویم مهنت ته تیار شه هغه دویم مهنت دی دا دی چې مانځه ته او ذکر الله ته او دعا استغفار ته ځان تیار کا په هغې کې مشغول شه فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب فاذا فرغت پس هر کله چې ته فارغ شي د یو محنت نه دعوت د حق او تبلیغ د حق نه فارغ شي نو د دویم محنت د پاره تیار شه دویم محنت داری چې د مانځو د ذکر الله او د دعا او د استغفار د پاره ځان تیار کا اکثر مفسرینو د دې آیات دغه تفسیر کړی دی او دا ډیر مناسب دی او بعض نور مفسرینو دویم تفسیر کړی او د هغې خلاصه دا ده چې پیغمبر علیه السلام د دعوت تبلیغ کار کو او د مخلوق خدا نیغې لارې ته د راوستلو کار او فکر یې کو نو دا یو لوی عبادت دی خدا عبادت په واسطې د مخلوق دی نو د مخلوق اصلاح طرف ته پکې توجه ده د آیات مطلب دا شو چې دغه عبادت بالواسطه په دې باندې صبرېږه ما بلکې چې کله د دې نه تا ته فراغت او فرصت ملو شي نو بلا واسطه د الله پاک طرف ته متوجه شه په خلوت کې الله طرف ته متوجه شه په دې باندې تمام کارونو کې کامیابی حاصل شي او د کامیابی دعا هم پکې وکړه نو اصل مقصد د انسان د پیدا کېدو دا دی چې دی د الله د عبادت د پاره پیدا دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نو خالص عبادت د پاره انسان پیدا دی ذکر الله او عبادت بلا واسطه نو چې دا بل واسطه عبادت د مخلوق اصلاح د دین فارغ شنو د الله طرف ته متوجه شه لکه دغه یو ضرورت دی دغه ضرورت نه چې فراغت حاصل شنو دویم کار چې هغه د الله طرف ته توجه ده د هغې نه یو مؤمن هم په هیڅ وخت کې هم فارغ کیدی نشي بلکې تمام عمر خپل قوت خرج کړه الله طرف ته متوجه شه دې نه معلومیږي چې کوم عالمان د تعلیم او د تبلیغ او د مخلوق د اصلاح په کار کې لګېدلي وي نو د دې خبرې نه غافل کېږي نه چې څه وخت د ځان له وباسي او په خلوت کې توجه الی الله دې وکړي او ذکر د الله دپاره د یو خاص وخت ځان دپاره مقرر کړي فانصب د دې معنا ستړیوالی دی نو په دې کې اشاره دی ته چې عبادت او ذکر الله تر دې حده پورې وکړه چې ته پکې ستړی شي مشقت پکې دومره وکړه چې ته ستړیوالی محسوس کړي صرف د خپل نفس د راحت او د خوشحالۍ لپاره عبادت نه بلکې دا نفس په دې کې ستړی کا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. سورة التين مکیۃ، دا سورہ تین مکی صورت تے وہی 8 آیات او پدے کے آیاتون دی. پدے صورت کے اللہ پاک فصلور سیزنو باندے قسم کرے دے. دو پکے ونی دی او دو پکے مقامات تی. دا دو ونی یو دا انذر ون دا او بل دا زیتون ون دا. یو پکې غر دی طور سینین او یو پکې د مکې مکرمې ښار دی. دا دوه ونې چې الله پې قسم کړی دی نو دا دواړه ونې کثیر البرکت دی، کثیر المنافع دی، یعنی دې کې ډېر زیات برکتونه دي او ډېرې فایدې پکې دي. لکه څرنګه چې تور غر او د مکې مکرمې ښار د ډېرو برکتونو دی، نو دغه شانتې دا دوه ونې هم د برکت ډکې دي. دا هم ممکن ده چې دا د انځر ونه او د زیتون ونه ذکر شوله، مراد ترې نه هغه ځایونه دي چې په کومو ځایونو کې دا ونې ډېرې کېږي. او دغه د ونو ځای دا شام دی، او شام داسې دی چې معدن الانبیاء د پیغمبرانو یو خزانه ده. ابراهیم علیه السلام په دې شام کې مقیم و او بیا د دغه ځای نه هجرت کړی دی، مکې مکرمې ته تشریف یې راوړی دی. نو په دې قسمونو کې هغه مقامات مقدسه شامل دي چې خاص خاص پیغمبران پکې پیدا شوي دي او رالیږلي شوي دي. د شام وطن د پیغمبرانو د اوسېدو مقام پاتې شوي دی، دا د پیغمبرانو د اوسېدو ځای دی، وطن دی. کوه تور هغه غر دی چې موسی علیه السلام پې د الله پاک سره هم کلام شو. د موسی علیه السلام د الله پاک سره چې خبرې اترې کومې شوي دي نو دا په طور سینین باندې شوي دي، طور سینین یا طور سینا. په دې ځای کې دا خاص غر واقع دی. ورپسې بلد الامین مکه مکرمه ده چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایش او د اوسېدو مقام دی. نو په دې څلورو څیزونو باندې الله پاک قسم کړی دی
او جواب قسم دا دی چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. په تحقیق سره موږ انسان پیدا کړی دی په ډېر ښکلی شکل او صورت کې. د تقویم لفظي معنی بنیاد درست کول. احسن تقویم نه مراد دا دی چې د دې انسان پیدایشي فطرت او خوی اخلاق د نور مخلوق په اعتبار باندې ډېر زیات خشته وي، او د دې انسان جسمانی شکل د دنیا د تمام جاندارو حیواناتو نه ډېر خشته او بهترین دی. خلاصه دا ده چې انسان الله پاک د تمام مخلوق نه زیات خشته، حسین او جمیل پیدا کړی دی. د انسان نه خشته بل مخلوق نشته دی. د انسان ته الله وجود ورکړی دی، دله حیات او زندگی ورکړی ده، ورسره دله علم ورکړی دی، دله قدرت ورکړی دی، دله د خبرو طاقت ورکړی دی، د لیدو طاقت یې ورکړی دی، د سوچ فکر صلاحیت یې ورکړی دی. او دا صفتونه د الله پاک صفتونه دي، او د الله صفتونه ذاتی دي، همیشه دي. او انسان کې دا صفتونه لږ غوندې الله پیدا کړي دي، نو د انسان دا صفتونه عارضي دي او همیشه به نه وي. انسان د هر چا نه خشته دی. عیسی ابن موسی هاشمی دا خلیفہ ابو جعفر منصور په دربار کې یو خاص سړی و. دی د شپې د خپلې بیبي سره د مینې محبت خبرې کوي، او د 14 سپومې خشته رڼا شروع ده، سپومې ښکلې ښکاري. نو د په ټوکو کې په گپ شپ کې او په خندا خوندی کې ښځې ته وی انت طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر. کچرې د دې 14 د سپومې نه ته خشته نه، نه ته په دریو طلاق په طلاق. خبره د گپ شپ او د خندا خوندی وه، خو ښځه پاڅېدله او په پرده کې شوله، د سړي نه پاڅېدله، وی تا ما ته طلاق راکړ، او زه د سپومې نه خشته نه یم، نو زه طلاقه شمه. عیسی ابن موسی ټوله شپه ډېر زیات پریشان، په ټوله شپه کې غمجن، او سهار چې پاڅېده نو خلیفه وقت ابو جعفر منصور دربار لګېدلو، دی ورغی او خپله قصه بیان کړله چې شپه پریشانې او په غم را باندې تېره شوله. نو بادشاه د خپل علاقې علما فقها را جمع کړل او د ده مسله پیش کړله چې په ده ښځه طلاق کړه او که نه. نو عالمانو ټولو ورته وویل چې د ده ښځه طلاقه ده، ځکه چې انسان د سپومې نه خشته نه دی. نو بس ټولو فیصله وکړه چې ښځه پې طلاقه ده. یو طرف ته یو عالم ناست و، خاموش دی، او دا عالم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې دی. نو خلیفه ابو جعفر منصور د ته مخ راواړو چې عالمه ته ولې خاموش ناست دی، ته څه وایې نه؟ تم څه ووایه، ښځه طلاقه ده او که نه ده طلاقه؟ هغه ته بالکل نه ده طلاقه. وی دا ټول عالمان خو وایي چې طلاقه ده، نو ته څنګه وایې چې نه ده طلاقه؟ عالمانو مخ راواړوي، ولې طلاقه نه ده؟ اعوذ بالله بسم الله والتین والزیتون ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دا تلاوت یې وکړو، وی الله قسم کړی دی چې انسان د هر چا نه خشته دی،
سپومې څه شی دی؟ دی د سپومې نه هم ډېر ښایسته دی. او خاوند دا شرط لګولی دی ان لم تکونی احسن من القمر، که د سپومې نه ښایسته نه نو ته د طلاقې. الله وایي چې د سپومې نه د هر څیز نه انسان ښایسته دی. ښځه ښایسته ده نو دا طلاقه نه ده. عالمانو چې د ده دا جواب واورېدل، چا مخالفت ونه کړ او خلیفه اعلان وکړ چې د عیسی ابن موسی هاشمي ښځه بلکل طلاقه نه ده. دې نه معلومیږي چې انسان ته الله کم حسن ورکړی دی، کم جمال یې ورکړی دی، هغه د تمام مخلوق نه زیات دی، د ظاهر په اعتبار هم او د باطن په اعتبار باندې هم، د حسن او د جمال په اعتبار، د بدن په جوړښت باندې هم دې د تمام کائنات نه زیات ښایسته دی. د انسان په دې سر کې اندامونه دي، اعضا دي پکې. نو دغه نازک اندامونه په کوم عجیبه طریقه باندې کار کوي. یو مستقل فیکټري معلومیږي، نازک او باریک مشینونه په دې سر کې لګېدلي دي. دغه شان په سینې ته راشي، په سینه کې هم ښکلې ښکلې مشینونه لګېدلي دي چې د انسان د ټولې زندګۍ کاروبار په دغه مشینونو روان دی. بیا په خېټه کې مشینونه او لاس او خپې، په دې کې په زرګونو حکمتونه الله پاک ایښي دي او د دې انسان په بدن کې سپیر پارټس هم شته. څه پکې داسې څیزونه دي چې لا تر اوسه انسان د هغې په مقصد پوهېږي نه، او آینده زمانه کې به الله پوه کړي چې دا کم کم څیزونه د څه مقصد دپاره پیدا دي. نو علما فرمایي چې انسان عالم اصغر دی، دا ټوله دنیا عالم اکبر دی، او د دې ټولې دنیا نمونه یوازې په یو انسان کې ملاویږي، د دې وجې نه دته عالم اصغر وایي. دا انسان د هر چا نه ښایسته دی چې پیدا شي، نو دومره ښایسته چې مور پلار یې په ډېره مینه مړېږي نه په کتو باندې، د هېڅ خبر هم نه دی، خو مور پلار یې به زړه پورې جوختی او ښکلی یې ښایسته دی ځکه یې ښکلی او ځان ته یې زړه ته نږدې کوي. چې ماشوم پیدا شوي دا ګل دی بویوه، او چې لږ لږ په خبرو باندې راشي نو توتي دی چڼوه، بیا توتي دی ځان ته یې چغوه. نو بیا په دغه وخت کې ګوره د ماشوموالي بلکل ابتدا کې ښایسته دی، چې په خبرو په خړپوسو راغی بیا ښایسته دی، اگر چې په خاورو کې خړ پړ دی، لیت پیت دی، او مور پلار یې په مینه راوالي په غېږې کې، دا ښایسته دی ځکه یې راغلی. او بیا چې جوانی نوجوانی پکې راشي، په هغې کې نور هم حسن زیات شي، بیا ولا الله عقل فکر او علم ورکي، نور کمالات پکې راښکاره شي. په هر لحاظ انسان ښایسته دی. ثم رددناه اسفل سافلین، الله فرمایي بیا د ښکته نه ښکته درجې ته موږ واپس کړو. احسن تقویم کې پیدا دی، په ابتدا کې ښایسته، زیات حسین و جمیل د هر چا نه بهتر، خو آخري حالت یې دا دی چې د بد نه بدتر بیا جوړېږي. په ابتدا کې د نظر کمزورې وړې وړې سترګې، چې جوان شو غټې غټې ګولې ګولې سترګې، او چې کله بوډا شو مخې را ګونجې شو، سترګې وړې وړې شولې، غوږونه کاڼه شو، پس پوهېږي نه، په هېڅ هم پوه نه دی، بیا بل ته محتاج، بد شکله ترې جوړ شو، بد هیئته ترې جوړ شو، بیکاره شو، په نورو خلکو باندې یو بوج جوړ شو، د چا په کار هم نه راځي. اوس د دې انسان په مقابله کې وګوره
دا نور حیوانات دا اول نه تر اخره د انسان په کار راځي. څه حیوانات داسې دي چې انسان د هغې نه پی اخلي، څه داسې دي چې انسان پې سورلي کوي، څه حیوانات داسې دي چې بارونه پې وړي، بې شمېره کارونه ترې نه اخلي او په آخر کې ذبح کي، حلال کي، وی خوري، غوښه د ده د خوراک شله، سرمن د انسان په کار راځي، اډوکي په کار راځي، پلی او پټې په کار راځي. حیوان مړ شو تر اخره تمام اجزا د انسان په کار راځي او بوډا انسان نه نور څه جوړولی شي، د هېچا په کار نه راځي بلکې په خپلو خپلوانو باندې بوج دی، د بیمارۍ په وجه، د بوډاوالي په وجه باندې د دنیا د هیڅ کار نشو، د چا هم په کار باندې نه راځي، اسفل السافلین ته ورسېده. ذهن ته به دا راځي چې هر انسان بیا اسفل السافلین ته ورسېده، د ټولو نه بیکاره شو، د حیواناتو نه بیکاره شو. نه داسې نه ده، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. هر انسان داسې اسفل السافلین ته نه دي، دا خو بېدینه خلک چې ټول ژوند دی د دنیا لپاره خرج کړی دی، هغه به اسفل السافلین ته لاړ شي، هغه به د ځناورو نه بدتر پاتې شي. کوم چې دیندار او تقوادار دی چې دې بوډا شو نو هم بېکاره نه دی، بیا نور هم قیمتي شو. په بوډاوالي کې دی بېکاره نه دی، که جسمانی بېکاره دی نو د آخرت خرابوالی په ده کې نشته دی. ده چې په جوانۍ کې، په صحتمندۍ کې د فراخۍ په حالت کې کوم عبادات کړي دي، اوس دی عاجز دی. د په عاجزۍ په زمانه کې فرشتو ته الله وی لیکي ولا هغه نیک اعمال چې د په صحت کې او په ځوانۍ کې کول. د بوډاوالي زمانه هم د طاعت او د تابعدارۍ په اعتبار باندې ډېره اعلی ده. د آخرت درجات ورته ملاویږي، راحت ورته ملاویږي. حدیث مبارک کې راځي چې یو مسلمان بیماری کې مبتلا شي، الله پاک فرشتو ته حکم کوي چې د عمل نامه کې لیکي هغه نیک عملونه چې د په تندرستۍ د صحت په وخت کې کول، صحتمندۍ کې او تندرستۍ کې کول. بیا لهم اجر غیر ممنون، فلهم اجر غیر ممنون. د دې انسان لپاره اجر دی، ثواب دی چې هغه کټ کېږي نه. غیر ممنوع، غیر ممنونه نه کمیږي او نه ختمیږي. نو د الله د مقبول بندیانو آخر وخت پورې هم ترقی کیږي او دیندار بنده چې ډېر بوډا شي نو دې رنګ ته وګورو ډېر ښایسته ښکاري. چې دا د دین نه لرې وي نو کله کله د ده شکل بدرنګ ښکاري، خو چې د دین سره تعلق وي نو چې ډېر بوډا شي نو هم په آخر کې ښکلی ښکاري. فما یکذبک بعد بالدین. انسان دا دومره عجایبات د قدرت ویني نو کم یو شی دی چې ته په تکذیب د روز جزا د قیامت د ورځې په تکذیب باندې را پورته کړلې. الیس الله باحکم الحاکمین. ولې الله احکم الحاکمین نه دی؟ د تمام حاکمانو نه اعلی او برتر حاکم نه دی؟ ولې نه؟ حاکم دی. دا صورت چې کله لوستی شي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الیس الله باحکم الحاکمین اوین ورپسې وایي چې بلا ولې نه؟ وانا على ذلك من الشاهدین. زم په دې خبره د ګواهانو نه یم. والتین والزیتون قسم مې دی په انځر باندې، والزیتون او د زیتون په ونه مې دی قسم وي، وطور سینینا او په طور سینین باندې مې قسم وي. هغه غر چې موسی علیه السلام په د الله سره هم کلام شوی دی،
هغه غر مې د قسم وی وهذا البلد الامین او په دې امن والا خار مکه مکرمه باندې مې د قسم وی دا هغه بهترین خار دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې الله پاک پیدا کړ ځواني او پوخ عمر په دې مکه مکرمه کې الله پاک د پیغمبر علیه السلام برابر کړی دی پیغمبري په دې مکه مکرمه کې الله پاک ورکړی دا او د ټولو نه لوی او اخیری امانت قرآن پاک د مکه مکرمه په ښار کې نازلېدل شروع شو لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم په تحقیق سره من پیدا کړی انسان فی احسن تقویم په ډېر خشته اندازه کې د ټولو نه زیات خشته اندازه کې انسان پیدا کړی دی ثم رددناه اسفل سافلین بیا من واپس کو دی انسان لرا اسفل سافلین دخکت نخکت درجه تا کله داسې مقام ته ورسی چې د فرشتو نه وړاندې شي تمام فرشتې ورته سجده کوي او کله کله داسې مقام ته ورسی چې د الله نه دی بے پروا وي چې د ځناورو نه هم بدتر کي اولئک کالانعام بل هم اضل دا د ډنګرو په شانتي دي بلکې د ډنګرو نه هم بدتر ثم رددناه اسفل سافلین دا من واپس کو دلرا دخکت نخکت درجه تا چې کله د دین مخالف وي الا الذين امنوا مگر هغه کسان اسفل السافلین ته نه دي آمنو چې ایمان یې راوړی دی یقیني مضبوط دی وعملوا الصالحات وعمل د نیکۍ کړی دی فلهم اجر غیر ممنون پس د دې لپاره اجر او ثواب دی غیر ممنون بے انتہا چې نه کمیږي او نه ختمیږي فما يكذبك بعد بالدين اے انسان فما يكذبك کم یو په تکذیب باندې راپور تکړلې ته بعد د دین رستو بالدین د یوم جزانا د قیامت نه کوم شي منکر کړلې الیس الله باحکم الحاکمین ولنذ الله پاک باحکم الحاکمین د تمام حاکمانو نه لوی حاکم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين